سمیع سادات وایي احمد مسعود که زموږ وړاندیزونه منلی وای نو اوس به یې هم ډلې شتون درلودو. سمیع سادات وایي احمد مسعود که ملي بیرغ او اساسي قانون منلی وای عسکر به یې اوس هم ول. سمیع سادات وایي له احمد مسعود څخه مو غوښتنه وکړه چې باید افغانستان ملي بیرغ او اساسي قانون ومني او هغه انکار وکړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مخالف د جمهوري نظام د جګړې یو مشهور جنرال سمیع سادات د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو خلاف یو جنګي ډلې سره د دوی د نه یو ځای کېدو لاملونه روښانه کړل. نوموړی په یو ویډیویي کلیپ کې په داسې حال کې چې له بل جمهوري جنرال خوشحال سادات سره د افغانانو د یوې ډلې په منځ کې ولاړ وي په دې اړه غږېدلې. سمیع سادات له احمد مسعود سره د دوی د نه یو ځای کېدو په اړه د خلکو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې احمد مسعود ته یې د اساسي قانون د منلو او تر ملي بیرغ لاندې د طالبانو خلاف د مبارزې وړاندیز کړی و خو هغه نه دی منلی. د نوموړي په وینا دوی نوموړي ته ویلي وو چې که دا غوښتنې یې ومني د جمهوري نظام پوځیان به یې عسکر شي. احمد مسعود او پلویان یې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د جمهوري نظام بل مشهور امنیتي مقام جنرال خوشحال سادات د طالبانو خلاف د جلا جنګي ډلې د جوړولو اعلان وکړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.